الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن په ټپیزه باندې خبره کوو. لکه په دې 21مه عیسوي صدۍ کې په پښتو ادب کې د اصنافو په حواله باندې ډېرې تجربې وشوې، نوې تجربې وشوې، او هغه نوو تجربو کې څه کامیابې شوې او څه ناکامې شوې. یو بل دا چې په دې عیسوي کې مونږ د نورو ژبو نه هم اصناف د خپلولو کوشش وکړو، هغه مفغن کړو. مثلا هایکو مونږ د جاپان نه واخیسته، مونږ مفغن کړه. مونږ په هایکو چې لیکچر کړی مونږ ویلي چې هغې چې کوم سټرکچر دی نو 5 درې مصري دي دا که نه، او مونږ سره پښتو کې چې کوم دی نو دا لحاظ مونږ ونه ساتلو. مفغن مې ځکه وویله چې مونږ خپل رنګ دی له ورکو. مصري همغه درې دی خو د وزن او بحر مونږ خپل سانچه کې واچوله. هغه نه علاوه دا ښه کامیاب شو، خلکو خوښه کړه او خلک پرې تبزمایي کوي او کتابونه پکې چاپ شو. په د هایکو ډېر کتابونه خو شاعرانو لیکوالو کتابونه چاپ کړه، کامیاب شوه. بل په دې کې نثري نظم کوشش خلکو وکړو خو هغه ناکام شو. بل پکې بیا د څو کاله مخکې پکې نثرم یو کوشش وشو، هغه هم ناکام شو. په ټول نه چې بلکل تازه ترین کوم نوی صنف مخې ته راغلو نو هغه ټپیزه ده. او ټپیزه لکه څنګه چې هایکو پښتو ادب ډېر پرون تر دې قبوله کړه، مفغن یې کړه او ډېره ترقي پکې پښتو کې هایکو وکړه او ډېر ښه شاعرانو په باندې تبزمایي وکړه. بلکل همدغه رنګې ټپیزه چې کله وجود کې راغله او په دې ټپیزه باندې چې کومو خلکو تبزمایي وکړه نو دا هم د ترقۍ په لور روانه ده. زما په خیال باندې چې کوم زلمي لیکوالان دي نو هغې ډېره زیاته تبزمایي په ټپیزه باندې کوي. خبرې ته مو خیال دی؟ نو دا بلکل چې کوم دی نو نوی صنف دی که نه، او ډېر په تیزۍ سره لګیا دی خپل منظر طرف ته ځي. او زه یم چې زاړه شاعران ډېره توجه نه کوي خو نوي شاعران یا نوي لیکوالان یا زلمي لیکوالان دې طرف ته کافي متوجه دي. او دارنګې د دې په برکت باندې ټپیزې ډېر زیات مقبولیت هم او شهرت هم بیا موندو، یعنی مشهوره هم ده او مقبوله هم ده، قبولیت درجه هم ورته حاصله ده او خلک یې خوښوي. نو تقریبا په دې حواله باندې ټول نه نوی صنف چې کوم دی پښتو کې دا دی. بل دا چې زموږ خپله تجربه ده، یعنې موږ له بهر نه دی راغلی او ډېره کامیابه تجربه ده. بله دا چې ټپه چې کومه ده ولسي صنف دی، خو کله چې موږ دا ټپیزې ته راړو دا بیا چې کوم دی پوه شي دیواني ادب ته راشي خبره بیا. او ولسي یعنې دا امتزاج دی د ولسي ادب او د دیواني ادب. اوس چې موږ په تکنیک خبره کوو تاسو ته پته ولګي نو دې کې دواړه څیزونه چې کوم دی پوه شامل دي. هم پکې د ولسي ادب رنګ شامل دی، ټپه ده مکمل ټپه ده خو ولسي ده. چې کوم بیا موږ دې سره نورې مصري شاملو دا بیا د ولسي رنګ نه دی، بیا دا د دیواني یا تحریري ادب د رنګ دی. بیا تکنیکس به څه وي؟ تکنیکس به دا وي چې ټپې اولې مصري په وزن، قافیه او مضمون دې کې به د ټپې چې اوله مصره ده، اوله لنډه مصره چې موږ ورته وایو ده، د دې لنډې مصرې په ردیف باندې د قافیه ردیف دواړه هم کیدای شي، یو هم کیدای شي، په د دې په وزن باندې وزن به هم همدغه وي. او مضمون چې کوم په ټپه کې بیان شوی دی همدغه مضمون به مخکې سپړي به اکسټینډ کوي به او وضاحت او تصریح سره به بیانوي، همدا مضمون به وي. درې خبرې دي پکې. دې سره به موږ د ټپې د اولې مصرې نه پاسه درې مصرې نورې تړو. څو مصرې به تړو؟ درې مصرې. دا درې واړه مصرې به د ټپې د اولې مصرې په وزن او بحر کې وي، بحر خاص هم یو دی، په وزن کې به وي او د وزن سره سره به دې سره همکافیه وي. کومه چې اوله مصره ده د ټپې دې سره به دا درې واړه مصرې همکافیه وي او هم وزن به وي. او چې کوم مضمون په ټپه کې بیان شوی د درې واړه مصرې به همدغه مضمون سپړي او وضاحت به یې کوي او اسانه وي. دا ورپسې او بیا څلورمه مصره چې کوم ده اوله درې مصرې مونږ ازادې وتړلې، اوله دویمه او دریمه. څلورمه مصره چې کومه ده به ټپې اوله مصره وي. ټیک شو؟ اوله مصره به ټپې وي ده او پنځمه به ټپې اخرنۍ مصره وي، اوږده مصره چې ورته ویلی شي چې کوم 14 سېلابه موږ ورته وایو دا به دې کې وي.
ټولې څلور شوې لکه ټولې 15 شوې جی 1 2 3 4 15 دا یو ټپیزه شوه خبر دی خیال دی دوه مصري خو ټپې خپلې دي اوله لنډه او دویمه اوږده دا خو ټپه خپله خو مکمل ټپه ده ټیک ده که نه دې نه علاوه به د دې اولنۍ مصري لنډې مصري په وزن او په قافیه او په مضمون باندې مونږ پاس درې مصري نورې تړو دا درې مصري چې کومې دا درې مصري دې کې به دا به دې مصري دا به قافیه هم قافیه به هم وي ټیک شو هم وزن به هم وي او هم مضمون به وي او کنه مونږ په دې درې مصرو کې بله خبره کوو بیټه بیا به دا ټیک دا شکل به اختیار کړي خو د ټپیزې حق به ادا نشي تاسو ته زه مثالونه در کوم یو څو که نه ښه مثالونه دا دي چې زه اوس په لاره راتلمه ما چې د ټپیزه نه ده لیکلې خو ما هم یو ټپیزه ولیکله نو زه دا مثال کې ما ته مثالونه رقم راغله مونږ د سکندر صاحب د کلي هغه یو شاعر دی هغې نه ما یو مثال راواغېشت هغه مې یو مثال ورکړی و بل هم پکار دی نو بل ما په خپله په لاره ولیکله زه وایم چې په ویرې دواړه سترګې سرې کړي په ویرې دواړه سترګې سرې کړي بیا یې د ور بېرته تانبې کړي او زړه بدې خپلې یې اسرې کړي زړه بدې خپلې یې اسرې کړي مور یې تودې ډوډۍ سړې کړي چې رامداد خان غذا ته تللی را بشینه دا اوس ما ولیکله که بلکل تاسو ته چې وختي زه دا یو مثلا مې لیکله پکې کمه وه او یو بله دغه د کومه ده جاوید جان صاحب دی تقریبا د هغه یو دغه ټپیزه وړاندې کوم چې د احمدزي بشیر ګوګله د احمدزي بشیر ګوګله په زړه یوه په خوله دې بله لار مې دې ډېره وسارله راځې به بیا کلي ته کله د ګلاب ګله زه دې هر وخت یادوم دا بله ټپیزه شوه د خبرې د مخې ډېر خوند پکې دی ډېر زړه راښکون پکې دی ډېر ښکلی صنف دی او چې چا هم د دې خوند اخیستی نو هغه به یې ته بزمایي کړې ده خو چونکې مونږ لیکل هم ډېر نشو کولی داسې سم شاعران هم نه یو که نه پوره شاعران هم نه یو او بیا د غزل طرف ته چې موډ نو هم دا مسلې لږې پیدا کوي بیا خو په هر حال دا دې ته ویلی شي ټپیزه او دا نن سبا ډېره په عروج باندې ده او په کار جر سړی پرې ته بزمه کوي ځکه چې ډېر ښکلی یو خو تا ته مخکې نه مضمون پروت دی یعنې ته خیال پسې ګرځه ما مونږ خو چې ګوره اول شعر لیکو کته لیکو که روبۍ لیکو مونږ اول خیال چې نه وي مضمون چې نه وي مونږ به څه لیکو اول مضمون پیدا کوو موضوع پیدا کوو موضوع نه پس مونږ کلم وچتو موضوع ته اټومیټیکلی په ټپه کې پرته ده همغه موضوع څه شی ده او واضحه کول دي چې کاري پرې ښه ښکلی پوه شي او هغه ته په پوهېدو کې هېڅ قسم پرابلم نه کریټ کېږي نو دا موږ سره پرته ده او بیا دا خوند د دې وګورئ چې کوم همدا سړی ټپې ته راځي چې ګوره د احمدزي بشیر ګوګله په زړه یوه په خوله دې بله لار مې دې ډېره وسارله انتظار دی که نه او راځي به بیا کلي ته کله د ګلاب ګله زه دې هر وخت یادوم دویم مصر څومره خوند ورسره پیدا کړی ده نو دا دې ته ویلی شي ټپیزه په خبرې ته مو خیال دی زه بیا وایم دا چې نور دغه پکې دومره نشته بلکل نوی صنف دی په پښتو ادب کې د پښتو شاعرانو او ادیبانو خپل صنف دی خپله تجربه ده کامیابه تجربه ده زړه راښکونکې تجربه ده ښکلې تجربه ده شاید چې داسې تکنیکس بل چا سره وي موږ سره که صرف ټپه وه هلته هایکو وه هایکو ټپې مونږ مقابله کوله یا ماهي وغیره خو زما ښې ټپیزې مقابله به څوک هم نه کړی شي او چې تاسو وختي ما کومه خبره کوله چې ولسي رنګ او دیواني رنګ دواړه پکې اوس دا چې کم پاس دی درې مصري ده دا دیواني رنګ دی که تاسو خیال وکړئ شاعر او دا لاندې چې کوم دی راځي به بیا کلي ته کله د ګلاب ګله زه دې هر وخت یادومه ټپله ده ولسي ټپله ده خبرې یا مور تودې ډوډۍ سړې کړې چې رامداد خان غذا ته تللی را بشینه ټپله ده موضوع نو چې کوم پاس مصري ترې لیکېږي دا اوس دیواني او تحریري ادب دی د خبرې ته مو خیال دی نو دا ټول نه نوی صنف دی او په دې صنف باندې زما تجربې تر مخه زلمي لیکوالان ډېر تبازمایي کوي ډېر زړه راښکون پکې دی ډېر پراثره صنف دی او ډېر کامیابۍ سره انشاءالله منظر طرف ته ګامونه اخلي تکلیک چې دا دي چې ټپې اوله مصره چې کومه ده زه تاسو ته یم دا لیکمه که نه مور یې تودې ډوډۍ سړې کړې چې رامداد خان غزا ته تللی را به شینه دا ګوره دوه مصري ټپه ده که نه د پاس مصري دې مصري په تناظر کې به د دې ډوډۍ سړې کړې سرې کړې دلته
تاسو که خیال وکړئ دلته ردیف هم پکې ما وویل چې ردیف هم کېدای شي او بغیر ردیف او که صرف قافیه هم کېدای شي هم د قافیه او هم ردیف هم کېدای شي صرف هم قافیه هم کېدای شي د دې مصرع په تناظر کې د دې په وزن کې او د دې په قافیه باندې موږ پاس 3 مصرعونه تړو 1 2 او 3 دا 3 مصرع موږ تړو خو دا 3 وړه مصرع به د دې مصرع په قافیه کې وي په وزن کې به وي او مضمون به پکې دغه بیانېږي چې کوم په ټاپه کې بیان شوی دی مضمون نو بهر نه ځو ټیک شو بیا څلورمه مصرع به دا راځي ورپسې او پنځمه مصرع به ټاپې اخرنۍ مصرع راځي داسې به یوه مصرعیزه مکمل شي دا تکنیکس دی مثالونه ما درکړه اوس که ستاسو په ذهن کې څنګه سوال وي ټپیزي په حواله باندې تاسو تپوس کولی شئ